وأيوب إذ نادى ربه او یاد کا ایوب علیہ السلام کله چې آواز کو خپل رب ته. ایوب علیہ السلام الله سبحانه وتعالی بنی اسرائیل ته لېږلی په ده باندې الله سبحانه وتعالی ناشنا امتحان راوستی او هغه امتحان دا و چې الله تې بچي ټول په یو ځای اخیستي او مال تې الله اخیستی و انتهایي غریبي پې الله راوستی وه او په هغې د پاسه بیماري پې الله راوستی وه تر دې چې خلکو سره د دې غربت تلاسه بې تعلقات هم پرېښود او دا خو د انسانانو رواج دی چې کله غریب شوې او حاجتمند شوې نو بیا به دې خواله څوک نه راځي. 18 کاله دی بیمار پروت 18 کاله بیمار پروت او ښځې به یې خدمت کوو. ناشنا امتحان دی دا او دا د الله یو صابر بنده و چې په دې ټول وخت کې او په دې حالاتو کې د صبر او صبر کړی دی او کله به دا خبره کوله وی د الله څه ناشنا نعمتونه دي چې مال یې راکړي دي. ښځې به ورته څنګه وی مال به ډېرو بچي ډېرو دنیا پراخه وه نو الله زمان هغه دنیا ټوله واغسته د دې دپاره چې وی د ایوب علیه السلام زړه صرف د آخرت طرف ته شي. داسې د نیکانو خلکو سوچ د دغه امتحانونو په باره کې چې الله یې پرې راولي وی د دنیا رانه الله دې دپاره واغسته چې زما زړه خالي شي څه ته آخرت ته او زه د آخرت دپاره وی څه وکړم. نو 18 کاله دی بیمار پروت بیا دا دعا وکړه او اواز یې وکړو الله ته. ګوره مصیبتونو کې اوازونه دي پیغمبرانو چې ټول هم کړي دي. د ابراهیم علیه السلام تذکره وشوه د لوط شوه د نوح وشوه د سلیمان او د داود شوه اوس د ایوب علیهم السلام دا ټول او پر روان درس کې به نور ورسره هم ذکر کوو. دې ټول اواز چا ته کړی الله ته کړی او دا دلیل په دې هم دی چې دا پیغمبران د خپل ځان دپاره څه نشي کولی نو کوم چې د دوی بندګي کوي دا به څومره قمقلان خلک دي. نو بیا دا دعا وکړه انی مسنی الضر چې بېشک ماته رسېدلې ده بیماري وانت ارحم الراحمین او ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه. ګور ادب ته 18 کاله بعد دعا غواړي د بیمارۍ په باره کې نو هم داسې نه وي چې بیماري تکلیف راته رسېدلی دی یا الله بیماري ختمه که داسې وي نه وي یا الله بیماري راته رسېدلې ده تکلیف راته ډېر شوی دی او ته رحم کوونکی. دا ادب دی د پیغمبرانو د الله سره چې داسې ورته نه وي چې نه بیماري ختمه که ځکه چې د بنده دپاره په څه کې خیر دی د نه څوک خبر دی دین الله خبر وی الله ته رحمت کوونکی. فاستجبنا له نو قبول کړه منګه دعا داغه فکشفنا ما به من ضر نو لرې کو منګه هغه چې په ده باندې و د مرض نه هغه مصیبت ته الله وی ما لرې کو. وآتیناه اهله او ورکو منګه ده ته بال بچ ده ومثلهم معهم او پشان د هغوی ورسره نور الله ولا غشته بچي ورکړو ها اق شان ولا واپس را ژوندي کړو او نور اولاد ولم الله ورکو او مالی به دومره راورو چې روایت کې راځي چې د ملخانو په شکل کې الله په دبانې سره زر راورول او هغه د یو طرف درانی وو د بل طرف درانی وو د یو طرف ویل الله طرف نو ته ویل چې په دې باندې ایوب علیه السلام ته وی ایوب که په دې موړ نه شو ته الله ستا په رحمت باندې څوک موړ شي الله ولا هر څه واپس ورکړو او روح صحت الله وته د خپل ځمکې دروازه لکه سورۃ صاد کې چې تیر شي چې خپل ځمکې دروازه دغه نه یو خو به پاکي او به مزیداری او بروته الله ته بده ولهم چې بغي ولهم بلغه بیماری ټوله ختم شو بالکل ځوان شو خزراله بس سیرتونی کې راځي خزراله او دته وی چې دلته یو بوډا او زما خاونو بیمار دلته پروت هغه کوم ذکر دی او ته زم ورسته بیا هغه ته پته ولګی چې دا حق زما خاوند الله ولا غرس واپس ورکړو وجداو چې امتحان کې کامیاب شو
ځکه الله هر څه مو ته واپس ورکړو رحمة من عندنا د وجې د رحمت زمونږ د طرفنا وذکرى للعابدین او د پاره د نصیحت د عبادت کوونکو چې څومره خلک چې عبادت کوي د دوی لپاره یو نصیحت شي چې وګورئ نصیحت واخلئ د چا نه د ایوب علیه السلام نه عبرت واخلئ د هغه نه څنګه عبادت یې د الله کړی دی ځکه خو الله د تذکره په صورت سات کې داسې کړی دی چې وجدناه صابرا نعم العبد الله ډېر صابره بنده و زما ډېر ښه بنده و الله وایي 18 کاله په یو سړي باندې داسې سخت دی او دی چېرته ګیلې شکوې نه کوي او خوشحالې وي د الله نعمتونه دي او موږ که چېرته یو ورځ روټۍ لږه وچه وخورو نو ځمکه او اسمان یو کړو ښه هر څه به دې بعضو ګټلي کورونه یې جوړ کړي دي هلته په ملک کې تجارتونه روان کړي دي خو که چېرته سعودي عرب کې مزدوري معمولي کمزوري شوه بیا د دوی خبرو ته ګوره تباه شو هلته به څه کوو په ملک کې وایي حالات خو د سعودي عرب بیا خراب شو ته به وایي چې دا غریب د لوږې نه مړ شو ده سره څه نشته داسې امتحان دی او داسې سخته ده چې په سړي باندې رزق معمولي لږ کم شي سختې داسې لکه دا چې په ایوب علیه السلام باندې راغلی وه نو الله وی ذکرى للعابدین د نصیحت دی د عبادت کوونکو دپاره الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په امتحانونو کې او په سختو کې د صبر کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د الله د نعمتونو شکر ادا کړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين